السلام علیکم. د روخستان ټي وي ډیره زیاته مننه او شکریه. زه رشید انصار یم او دوی ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له د څه ویلو موقع راکړله. شعرونه به ووایم یو څو چې د ګلونو او بهار په تمه نه یم، نور د ستړي انتظار په تمه نه یم. مننه. د ګلونو او بهار په تمه نه یم، نور د ستړي انتظار په تمه نه یم، چې څادر د پښتنې مې نیلام کیږي، د ګودر او د چینار په تمه نه یم. مننه. دا د حادثو نه بغیر نه کیږي، ژوند د تجربو نه بغیر نه کیږي، نه رسي منزل ته څوک وده خلک، عشق د شوګیرو نه بغیر نه کیږي. مننه. ډیر بېلارې شوی وم په لارې کړم، ځان ته ناوزګاره وم وزګارې کړم، ستا د عشق په کمه نیکي هېره کړم، څنګه یې زرګر کړم هوښیارې کړم. مننه. او دا بعضې خلک ښه وي په خبره باندې پوه شي، دا بعضې خلک ښه وي په خبره باندې پوه شي، دا بعضې خو بیخي د سړیتوبه خبر نه وي. مننه. او ناری وخی لګیا دی میرے جسم میری مرضی، ناری وخی لګیا دی میرے جسم میری مرضی، دا پیغلې خو بیخي د پیغلتوبه خبر نه دي. ستا د خامارو زلفو سوري ته د میله راغلم، څنګ لیونی یم چې د غنو شپول ته شپېله راغلم، د زړه پر هر مې هره څړیکه سرندې غږوي، ما وې که ته یې لږ قلار کې اشنا دې له راغلم. مننه. د زړه پر هر مې هره څړیکه سرندې غږوي، ما وې که ته یې لږ قلار کې اشنا دې له راغلم. مننه. او په نیمه شپه کې مې د زړه پر هر کې ستنې وخي، په نیمه شپه کې مې د زړه پر هر کې ستنې وخي، دا خپل یادونه به دې پویه کېږي لیله راغلم. انصاره جاړم او ویرونه کوم یې سر ته ناست یم، د قتل شوي ارمانونو جنازې له راغلم. ډېره مننه او شکریه.